چاته هم دغه علاماتو کې محسوسیږي چې ماته داسې یو علامات دا شته، نو هغه له پکار ده چې هغه خپل کوم نږدې سایکیټریسټ مستند پکار ده چې هغه لاړ شي او خپل ټریټمنټ وکړي. هر بیماري چې ما تاسو ته وویل چې د هغې د ډایګنوزس دپاره چې موږ ډایګنوز کوو خپل یو ډایګنوسټیک کرایټیریا خو غټ علامات دا دي چې دا هم چاته لګي چې ما کې دا مسلې دي، نو پکار ده چې په ټایم لاړ شي سایکیټریسټ ته او هغه نه خپل علاج وکړي. ځان وژنې یعنې خودکشیانو په حواله باندې نن سبا ډېرې زیاتې دي او خصوصا خورلڼې چې دي زنانه چې دي هغه زیاته خودکشیانې کوي، نو آیا دا هم د دې سایکاټریک مسلو نه راځي؟ بالکل تاسو چې کوم تاسو کو د سوساید په حواله سره دا مطلب چې څومره نفسیاتي ذهني بیماریاں دي کله چې هغه سیویریټي ډیره زیاته سیوا شي او د انسان ته بیا داسې خپل داسې سوچ ذهن کې نه لګي چې زه به دې سوزون نه بچم، نو هغه بیا مرګ اسان وګڼي د خپل ژوند نه. نو دغه حواله سره WHO دا ریپورټ دی چې په دنیا کې ایوری 40 سیکنډ هر 40 سیکنډ کې یو سوساید کیږي. نو که موږ دې خبرې ته وګورو دا یو ډېر الارمینګ غونډه خبره ده چې دومره په هر 40 سیکنډ کې سړی سوچ وکړي نو د ورځې د سوساید نه ډېر خلک وفات کیږي. نو په دغه حواله سره باندې چې کله خلکو ته داسې سوچونه راځي چې هغه یوازوالی خفګان او داسې شي چې د ژوند نه بیزاره غونډه کېږي، نو پکار ده چې هغه په ټایم باندې سایکیټریسټ ته لاړ شي او خپل ټریټمنټ وکړي چې داسې نور سیوا کېږي نو او زموږ یو داسې قیمتي ژوند یا انسان ضایع کېږي.